سلامونه دوستانو، بشیر وطندوست یم. انګلیسي مهمې جملې یا فریزونه په دې شکل دي. What is the difference between car and when? What is the difference between car and when? د موټر او د مونی ترمنځ فرق څه دی؟ څه فرق څه لري؟ English is easy to learn. English is easy to learn. انګلیسي اسانه ده چې زده کړئ. د انګلیسي زده کړه اسانه ده. I have been studying for 2 years. I have been studying for 2 years or 2 hours. زه د 2 کالو راهیسې درس وایم یا د 2 ساعتو راهیسې څه کوم درس باندې مصروف یم، درس وایم. I have to iron my shirt. زه غواړم چې زما یخنکاک وتوکم. Don't ask me for money. Don't ask me for money. د پیسو غوښتنه مه راڅخه کوه یا مه راته وایه چې پیسې راکړه. He has always been kind to me. He is always kind to me. دی همیشه زما سره ډېر مهربان دی، پر ما باندې ډېر مهربانه دی. A car is expensive. A car is expensive. موټر ډېر قیمتي یا ګران دی. That kind of dress is now in fashion. That kind of dress is now in fashion. دا کالی یا دا شکل کالی یا دا سټایل کالی چې دی دا اوس موډ دی یا رواج دی. Wash your hands well. خپل لاسونه مو ښه پرېولئ یا ښه سمې پاکئ. I ate a pizza and ordered another. I ate pizza and ordered another. ما یوه پیزا وخوړله نو بلې فرمایش مو ورکړی دی. Your bike is better than mine. ستا موټر سایکل یا ستا موټر ګاډ زما تر موټر ګاډ ښه دی یا ښهتره دی. I need to get some sleep. I need to get some sleep. زه غواړم چې خوب وکړم یا یو ګړی ویده سم یا خوب ته ضرورت لرم. It doesn't matter where he comes from. دا مهمه نه ده چې د کوم ځای څخه راغلی دی، د لرې څخه راغلی که د نږدې څخه راغلی دی. Who is your teacher? Who is your teacher? ستا استاد یا معلم څوک دی؟ Obviously he is wrong. بالکل دی غلط دی یا هو دی خو بالکل غلط دی، د پر حق باندې نه دی. Her face turned red. Her face turned red. د دې مخ سور سو یعنی درد ورغلی. I objected her going there alone. ما د دې د یوازې تګ مخالفت وکړي چې دلته مه ځه یوازې. I am accustomed to cold weather. I am accustomed to a cold weather. زه د یخې هوا سره عادت یم یا بلد یم یا د یخې هوا څخه خوند اخلم. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای کې کوم ستونزه وه، په کوم جمله باندې پوه شوي ناست، کمنټ راته وکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.